وینا باچا دی وای ویا دې عسکرو وهلې ده ما لپاره ډېره زندان کې موږ تقریبا ما 14 میاشتې تېرې کړې چې هغلته د 14 میاشتو کې ما ډېر څه ولیدل ډېرې ناخوالې مې ولیدې چې زه که دا اوس هم وایم باید ووایم چې زړه مې ډېر راډه کېږي او دا کیسه د ما لپاره ډېره بګنونکې ده چې هغه یو وخت د ملاقات ورځ وه چې زما نوم واخیستلی سو چې تا ته پیواز راغلی زه چې کله پیوازخانې ته ورغلم هغلته زما مورکۍ ناسته وه کله مې چې له مورکۍ سره ملاقات وسه تقریبا 1 کال ما د خپله مورکۍ تقریبا نه وه لیدلې نو چې کله هغه مورکۍ ما ته راغله ما ورسره چې کله ملاقات وسه نو زما د مور په دې مخ کې یو داغ و نو ما پوښتنه ځینې وکړه چې مورې دا ځای دې ولې خوږ ده نو دې راته ویلې وایي زویه لرګی مې ماتاو وایي لرګی رالوتی په دې باندې خوږ سوی نو زما یو وړکۍ خور وه خور ما ته کور کې باچا وایي وینا باچا دی وایي ویا دې عسکرو وهلې ده چې کله دا خبر ما د دې خور له نه واورېده دا د ما لپاره ډېره دا د ما لپاره ډېره دردونکې وه پوښتنه مې وکړه څه کیسه ده وایي چې کله دوهم ځل لپاره د موږ په کور باندې چاپه ولوېده عسکر او دا خلک چې زموږ کور ته راننوته د صندوقو چې ته وایي دوی ننوتل او دا صندوقونه یې برچو باندې وهل دا یې ماتول وایي زما دا مور دا کلي وروړه چې په دې کلي باندې خلاص کا زما مور وایي کلي ورته ونیول هغه یې وایي یو وحشي لاسپوڅ چې وایي هغه په دې وویل او داسې ولوېده له دې نه وایي د زخم اثرات دي پې او اوس حالاتو کې مې مورکۍ ډېره مریضه ده چې د مرګ په بستر باندې پرته ده دا او دې ته ورته وحشتونه چې هغه زموږ په خوله باندې نه جاري کېږي